الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ډیرو قدرمنو مشرانو کشرانو مؤمنانو مستمعینو مشاهدینو او د پیغام ټي وي مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د نن ورځې درس زموږ او ستاسو دام په دې حج کې ده چې د حج فرایض واجبات سنن او مستحبات دا ضروری دي چې په دې باندې یو مؤمن مسلمان چې کله حج کوي عمره کوي په دې مناسکو مسایلو احکامو باندې باید علم ولري. او دا یاد ساتئ علماء کرام دا خبره کوي چې کله حج فرض دی د حج مسایل زده کول دام فرض دی. روژه فرض ده د روژې مربوط مسائل احکام زده کول فرض دي. زکات فرض ده د زکات مربوط مسائل احکام زده کول فرض دي. روژه فرض ده د روژې مربوط مسائل احکام زده کول فرض دي. دا یو قاعده د ځان سره وه. نو حج چې دی د حج فرایض یا ارکان چې ورته وایي هغه ضروری دي چې مؤمن مسلمان معتمر او یا حجي هغه یاد کړي زده ذهن کې موجود. اول فرض او رکن په حج کې احرام دی. احرام یوازې دا نه ده سپینه جامه ځان ته واچوه. احرام د اصل کې نیت دی او دا نیت اله کېږي چې کله ته دا سپینه جامه احرام ځان ته واچوي. کله به د احرام ځان ته اچولی او نیت دې نه کړي ته بیا محرم نه یې. لکه ما مثال درکړه یو سړی دی کور کې ولامبي او یا احرام په کور کې واچي روان شي ایرپورټ ته، یا کور کې لمبلې وي لمبل هغه سنت دي او دی په ایرپورټ کې احرام واچي، نو دی اوس په حج کې لا داخل شوی نه دی. ولې نیت یې نه ده کړی، احرام یې اغوستی خو په هغه فریضه د حج کې لا نه دی داخل چې کله نیت یې وکړه په دغه حالت کې نو د اول فرض د حج هغه ادا چې هغه احرام دی. یا په بل تعبیر احرام څه ته هو نیت النسک او نیت الدخول فی النسک. چې کله حج کوي یا عمره کوي دا نیت قصد کول دا زیات ساتي ورونو، دا نیت نه دی، دا د زړه قصد ته وایي
او دا څوک نشي ثابتولی په هیڅ یو عبادت کې چې نیت هغه په خولې باندې تلفظ دی، بلکې نیت هغه قصد القلب ته وایي، د زړه ته چې په زړه باندې د قصد وکړې، اراده وکړه، دغه ستا نیت دی. نو دې وجې نه د لمانځه نیت تلفظ په خولې نشته، د روژې نیت تلفظ په خولې نشته، د لمونځ، روژه، زکات، حتی د حج تلفظ په خولې نشته. او که ته ولې چې تا وویل لبیک اللهم لک عمره، دا علی سبیل الدعا دی. ته چې اوس حج ته ځې خو قصد کوې په زړه باندې او ایسته دعا وایې. نو ځکه علما کرام لکه علامه ابن القیم لیکلي چې څوک دا نشي ثابتولی چې پیغمبر علیه السلام دې په خولې باندې په لمانځه کې نیت کړي، بلکې هغه دې ته بدعت وایي. او زمونږ خلک الله دې معافي وکړي چې کله مونځ کوي نیت کوي، نیت مې کړی او غوږونه سولوي او نیت مې کړی، نیت مې کاوه او په حاضر دي د امام پسې 4 رکعات لمونځ او مخ مې په طرف د کعبې الله اکبر ایسته هلته رکعت ترې لاړ شي. دا ناپوهي ده، دا جهالت دی. هلکه ته جومات ته څه دپاره ځې؟ قصد دې په زړه کړی چې ته مونځو کې جمع کې، دغه نیت دی که چې کله هلته لاړې جمع ولاړه فورا لاس اوچت که الله اکبر. دا چې ته وایې نیت مې کړی، نیت مې کاوه، غوږونه سولوي، هلته ایسته رکعت درنه لاړ شي. نو ورونو په دین باندې ځان پوهول پکار دی. نو په حج کې اول فرض هغه څه دی؟ نیت دی چې ته داخلیږې په دې نسکو کې. نو 2 جامې دي، یو ایزار لنګ ورته وایي او بل هغه صادر ورته وایي. نو دا دی چې واچوله، نیت به په زړه کې وکړي او تلبیه به مو وایي. سنت دی چې لبیک اللهم لبیک، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک. دې وجې نه دا یو فرض. دویم فرض په حج کې رکن هغه دا دی چې د عرفې په ورځ وقوف په عرفات ته تګ، دا فرض دی. چې عرفات ته حج نه تللی حج نه کېږي. اوس دا وقوف له کوم نه تر کومه دا بیا بېله مسله ده، خو تلل او وقوف ودرېدل په عرفات کې څه ناڅه وخت دا فرض دی. او بیا هلته تر ماښام پورې ایسارېدل دا بیا بېله مسله. خو صرف حتی بعضې علما وایي چې یو سړی عرفات ته لاړ او شپه کې د شپې په یوه حصه کې هغه دا فرض ادا شو. بعضې خلک په دې عرفات کې جبل رحمت ته زور کوي. هلکه هلته پیغمبر صاحب ویلي چې دا جبل الرحمه کې د الله نبي سره د سورلۍ اوښه ورسره هلته ودرېد او بیا ویلي چې د عرفات ټول وقوف دی، د وقوف ځای. دریم فرض هغه دی طواف کول. او دا طواف دې ته طواف د زیارت وایي او دې ته طواف الافاضه هم وایي. ځکه دا طواف 3 قسمه دی. یو طواف فرضي دی، یو طواف وجوبي دی، یو طواف سنت دی. فرض طواف دقه د حج چې د اختر په ورځې شروع کیږي او دا طواف ته تر 3-4 ورځو پورې کولی شي. او کله حیزه ښځه حیض پرې راشي هغه تر وخته چې کله جاز راځي د خپل ملک ته تر هغه وخته هم ادا کولی شي. او کله یو سړی که چیرې فرض طواف سره د الوداع خداحافظي طواف دواړه په ګډم کولی شي. دا یو بېله مسله. او 4م فرض په حج کې هغه د سعی. سعی په مابین د صفا او مروه کې چې کله فرضي طواف دې کوو نو دا سعی به هم ورسره کوي، هم به متمتع والا کوي، هم به قیران والا کوي، هم به مفرد کوي. چې کله هغه طواف د قدوم یا طواف صدر نه یې کړي، دغه سعی په ده باندې فرض. دا فرایض د حج. د حج فرایض څو شو؟ 4: احرام، وقوف د عرفې، فرضي طواف او سعی بین الصفا والمروه. دغه شانته واجبات د حج. دغه واجبات د حج چې دي دا تقریبا 7 دي. اول واجب دا دی چې احرام به د کوم ځای نه تړي؟ د میقات نه.
د میقات د مدینې والا هغه د مدینې میقات دی ابیار علی چې نن سبا ورته وایي او ذوالحلیفه یې نوم دی ابعد المیقات چې څه د کم 500 کیلومیټره راځي دا د مدینې والا څوک چې د مدینې نه پې راتېري د دې ځای نه میقات احرام تړل واجب دي دارنګه د ریاض او د قسیم والا دا چې به راځي په طایف باندې هغه خلک چې هغه ته قرن المنازل وایي بل میقات د یمن یا لملم بل د ذات العرق هغه 15 مواقیت دي د هغې ځای نه احرام دا نیت کول واجب دي دویم وقوف په عرفات فرض خو تر ماښامه پورې دا ودرېدل پاتې کېدل په عرفات کې دا واجب دي مطلق وقوف فرض تر ماښامه واجبه او دریم په مزدلفه کې شپه تېرول د حاجي دپاره تر نیمې شپې دی پورې دا ضروري دی فرض دی واجب دی ډېر خلک په دې کې سستي کوي اما ماشومان او بوډاګان چا سره یې هغه تللی شي څلورم واجب په مینا کې هغه 3 شپې تېرول چې هغه ته ایام تشریق وایي د اختر د ورځې نه وروسته به ته 3 شپې په مینا کې تېروې چې کله دی استعجال نه کوي او که چیرې دی مستعجل و بیا 2 شپې هلته کول پکار دي او پنځم هغه رمې د جمرات 3 شیطانانه ویشتل د ایام تشریق کې اول دته شیطانی وړوکی شیطان او جمره صغرا وایي دویم چې هغه ته درمیانه شیطان جمره وسطا وایي دریم هغه جمره چې هغه لوی شیطان دی جمرة الکبرا وایي په 2 کاڼو باندې ویشتل دا واجب دي او شپږم حلق او یا ویښتان کمول د ټول سر نه دا واجب دي اوم هغه طواف د خدا حافظي چې ورته الوداع دا د معتمر او د معتمر دپاره سنت او د حاجي دپاره واجب چې څوک عمره کوي طواف وداع ورته سنت دی وی نه که ګناهګار نه دی ثواب دی او حاجي چې کله طواف د وداع پرېښوسته ګناهګار دی او په ده باندې بیا دم دی نو دی به خامخا هغه طواف اصل کې ما ویلې 3 قسمه ده فرض واجب سنت فرض هغه طواف فرضي چې ورځ د اختر شروع کی دی حاجي او واجب لکه دغه د الله حافظي طواف شو او سنت لکه د عمرې د خداحافظي یا طواف قدوم چې ورته وایي ارکان د عمرې فرایض هم په عمره کې هم شته هغه دا دی چې 3 دي یو احرام دی لکه په حج کې دویم طواف دی مکمل او دریم چې د هغه سعی په مابین د صفا او د مروه کې واجبات چې دي په عمره کې 2 دي دا یاد ساتئ یو دا چې احرام د میقات نه لکه حج کې چې د میقات نه دویم هغه حلق او قصر یا به ټول سر رخی او یا به د ټول سر نه ویښته کمی دا دلته چې دې ځای نه لږ کم کي بیا دې ځای نه بیا کم کي بل عمره کې دې ځای نه بیا کم کي لکه نن سبا بعضې جاهلان چې لاړ شي عمرو ته زور ورکړي هلکه د الله نبي عمره چې کړې ده یو عمره یې کړې ده په ټول ژوند کې 3 عمرې کړي دي او چې حج کاو صحابه کرامو به داسې ډېرې عمرې نه کولې د دې د وجې نه چا چې یو رکن د ارکانو د فرایضو نه هغه پرېښوسته نو حج نه تکمیلېږي او که چا واجب پرېښوسته نو بیا په هغه باندې هغه دم دی او که چا سنت پرېښوسته په حج کې بیا په ده باندې هیڅ شی هغه نشته بعضې علما وایي چې طواف د معتکف نه چې صحیح کېږي یا د معتمر نه یا د حاجي نه هغه 14 شرایط دي چې په اختصار سره اسلام دی عقل دی نیت دی دخول د وخت د طواف او دارنګه ستر د عورت او دارنګه طهارت پاکی او دس دارنګه تکمیل د 20 شوطو 20 ځلې به گردش طواف کوي دارنګه کعبه به دې په ګس طرف راځي ته به ښي طرف
د حجر اسود نه به شروع کوي او دارنګه په تک کې به رجوع په شانه کې او دارنګه مزل کول په خپو چې څوک وس لري او دارنګه د دې شوتونو په منځ کې به پیدر پیوالی کې دا نه چې یو دوه شوتو کې لاړ چې بیا چېرته ډډه واچي نه و ګردش به دا ته پوره کوي او بل دا ده چې دا به په داخل د مسجد حرام کې دا طواف دی وي او بل دا ده چې د دې حجر اسود نه به شروع کړي په ګس طرف به د کعبه شي او دا به وایي چې اللهم ایمانا بک و تصدیقا بکتابک و وعدا و وفاء بعهدک او بسم الله الله اکبر او که وس دی وښکل به کې حجر اسود که وس دی نو لاس به پې ومخې او که دام نه کې صرف اشاره به وکړي په هر ځل بسم الله الله اکبر او طواف به په چپ طرفي او داسې به اووه ځلې طواف کوي او کله چې د مقام د رکن ایماني حجر اسود په منځ کې دغه دیوال د کعبې چې دی په دې وخت کې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار دا دعا سنت دی دا به وایې او بیا چې کله طواف دی وکړو ګردشه دوه رکعات لمونځ په مقام ابراهیم کې د هر طواف نه پس دا سنت دی او بیا هغه اوبو د زمزم سکل او بیا کعبې ته مخ کول او بیا دا دعا غوښتل چې اللهم ارزقني علما نافعا وقلبا خاشعا وشفاء کاملا وعملا متقبلا په دې وخت کې دعا قبلیږي بیا که د چا دلته وس کېږي بس د زمزم د اوبو څکلو نه بیا دې راشي حجر اسود دې ښکل کړي یا لمس کړي یا اشاره دې وکړي دا هم سنت دی د هغې نه پس بیا صفا ته دې لاړ شي هغه آیت کریمه ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاکر علیم د آیت دې ووایي او بیا د کعبې ته مخ کړي په دې وخت کې د دعاګانې وغواړي دعا قبلیږي او الحمد لله وحده وانجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده او لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير درې کرته دي دا وایي او نور دعاګانې چې څومره په خپله ژبه کې غوښتلی شي ولیکي او بیا دې لاړ شي مروه طرف ته بیا دې په مابین د هغه دوه بلفونو شنو کې منډه کې او دغه شانته دې دعاګانې په مروه کې هم وغواړي او کعبې ته دې مخ کې الحمد لله وحده وانجز عبده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده او لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هغه دا وایي په دې سره دا هغه د طواف ارکان واجبات او څه شروط د صحت د طواف ما بیان کړه او شروط د سعی هغه بیا 9 دي چې سعی کله صحیح کېږي چې مسلم وي عاقل وي او دارنګه نیت وي پیدر پیواله به کوي او په تګ به کوي پکې او ګردشه تګ یو راتګ بل شروع په صفا ختم په مروه او دغه شانته د استیعاب د صفا او مروه په کار دی چې هغه کې دا ګردش کوي تګ راتګ او دا به پس د طواف نه دا سعی دا واجب هغه دی د شروع د سعی نه دی او شروع به د صفا نه کوي او ختم به په مروه کوي سنن د سعی هغه هم چې دي هغه دا دی چې سعی به په اوداسه کې کوي عورت به پټ وي او ذکر و دعا ثناګانې هم دا به کوي او هغه منډه به پکې وي په مابین د هغه دوه بلفونو شنو کې او دارنګه موالات به کوي پیدر پیوالی او جدایي به نه کوي د طواف او د سعی په منځ کې او پاتې شو دا خبره چې اضحیه قرباني دا سنت مؤکده دی چې کله هغه 10 ورځې د ذوالحجې داخلي شي نو دا غیر دی د هغه قرباني نه چې حاجي په حج کې کوي چې هغه متمتع دی او یا قران دی بلکې دې ته اضحیه وایي او دې ته قرباني وایي نو دا یو بل مستقل سنت دی او دا څوک چې قرباني والی چې کله اول د ذوالحجې داخل شي میاشت نو ده به نه نوکان کټ کوي نه به ویښته علي او د دې نه دی منع شوی او په دې سره الله سبحانه وتعالی ډېر اجر و ثواب ورکوي
او حاجی الته چې کوم قرباني کوي نو هغه بیله ده، هغه ته هدیه وایي او دې ته اضحیه وایي. او بل د عقیقه هغه بیا بیله حلاله ده چې هم سنت ده، چې د هلک د پیدا کېدو نه هغه دوه ګډان دي او د جینۍ نه یو ګډ دی په اومه باندې یا په 14مه باندې یا په 21مه باندې. الله سبحانه وتعالی دې د دې مسایلو تفقه موږ او تاسو ته نصیب کړي، او الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو ته علم د کتاب و سنت هغه هم را په برخه کې نورم په رب العالمین سپارم تر بلې حلقې پورې. في امان الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما